السلام علیکم. نن له خیره چمن ته ځم ځکه چې ماما مې ویل نانی اغا سره لیدل کوم. ماما مې د کلي یادره کې د مور و پلار قبر ته ولاړو او دعا یې ورته کوله. موږ د ده په انتظار ولاړو. هم په دې ساعت باندې زما اکا زوی خپل ډاټسن کې رالی راته ویې ویل چې څه کوئ. ورته ومې ویلې چې چمن ته ځو راځه که راسره ځې. خو ده ویلې نه زه کارونه لرمه. ماما چې مې و مړو ته دعا وکړه نو رالی او موټر کې راسره کښېنستی او د چمن په لور سفر شروع سولو. په لارې کې مې یو ماشوم د روډ وغاړې ته ویلدی چې په لاس کې پاپړ ورسره ورخرڅولې. زه د دغه ماشوم مورکۍ ته سلام وایم چې خپل اولاد ته د حلال روزي ګټل طرز ورښایي. له ښه سفر کولو وروسته موږ پښین بازار فروټ منډۍ ته ورسېدل. ماما مې وویل چې یو څه فروټ به هم واخلو. خالی لاس تلل ښه کار نه دی. ما د غرو تور انګور هم دلته واخیستل. دوکاندار زما ویډیوګانې لیدلې ولې راته ویې ویلې چې ستا لپاره مې دا په خپل بیه درکړلو. ما د ده مننه وکړه. دا ویلاګ تاسو زما د یوټیوب چینل فضل افغان د لارې کتلی شئ. مننه.